بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر محترم ورونو، نن د تصحیح حکام یعنی د حاکمانو د تابعدار کولو د پاره یو ډیر مجرب عمل مې راوړی دی. او یوازې د حاکمانو تابعدار کولو د پاره نه دی، بلکې د یو کس سره د ستا مینه محبت دی او ته وایې چې دې زه د خپل ځان تابع کم، یا یو کس او د ستا نه ناراضه شوی دی، ته وایې چې هغه زما نه دوباره راضي شي، نو دا عمل وکړئ. هغه کس هم د الله جل جلاله راضي کړي. خصوصا د حاکمانو د تابعدار کولو دپاره یو ډیر زیات بهترین عمل دی، او هغه عمل څه دی؟ هغه د سورة الفاتحې وظیفه ده. د دې استعمال دا دی چې سورة الفاتحه یعنی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا سورت تر د ولد والد پورې دا به 21 ځله په رانجو باندې ووایې، 21 ځله، او بیا به هغه رانجو په سترګو کې واچوي، او بیا به د حاکمانو په وړاندې ورشي، نو الله جل جلاله به د باندې حاکمان مهربانه کړي. نو دا یو ډیر زیات مجرب عمل دی. هر چا ته د دې اجازه شته دی او هر یو کس د دې نه پیدا اخیستلی شي.